ګرانه همزولو سلام علیکم. دا دی بیا هم د ژوند د کیسو خپرونې وخت را رسېدلی دی. زموږ کور ته ځم. ما خوښي کازه پوهېږئ دا غږ د چا و او ولې ژړل؟ د دې لپاره چې پوه شو نو په ګډه به کیسه واورو. دا ولې نه خلاصېږي؟ ولې؟ اوهو دا توتي څنګه په کړکۍ اخته دی او کړکۍ خلاصوي؟ توتي و توتي څه کوې؟ اکا دا کړکۍ خلاصوم. کړکۍ هغه خو کلکه بنده ده نو تی کله خلاصولی شي؟ ولې نشم خلاصولی اکا؟ ته یې خلاصولی شي زه هم خلاصولی شم. توتي تا ته څه ووایم؟ تا باندې هم د چیتو سوی کانه شوې ده. چیتو سوی؟ هغه څه کړي څه؟ ته راځه توتي زما څنګ ته دغه توشکه باندې لمر ته کښېنه زه به یې کیسه درته ووایم. سمه ده؟ سمه ده اکا. بابا درغلم. ښه نو اکا ته ګورې کیسه پیل کړه کیسه. سمه ده توتي ښه راته غوږ شه. غوږ یم اکا غوږ یم. چیتو او پیتو دوه سویان وو چې په یوه ځنګله کې د خپلې مور او پلار سره اوسېدل. او توتي د چیتو دا هیله وه چې وزرې ولري او لوړ والوځي ځکه هغه په دې راضي نه و چې ولې سوی دی. یوه ورځ ځنګله کې له خپلې خور پیتو سره په لوبو بوخت و. د سویانو پام نه و چې ګیدړه دوی ته پټه ده او دوی څاري. واه څنګه چاغ چاغ سویان دي. ته صبر د دغه کمره شاته پټه شم چې ومې نه ویني هسې نه وتښتي. پیتو یو خبره درته وکړم. چیتو څه خبره خو وکړه ووایه څه خبره ده؟ پیتو زم کولی شم لوړ اسمان ته والوځم هر ځای به چکر وهم. چیتو ته لیونی شوی یې؟ ته مرغۍ خو نه چې والوځې. پیتو تا ته هر څه رښتیا ښکاري. دا خبره خو زه له ځانه نه کوم. کارغه راته وویل. څه کارغه درته وویل؟ هو که نه کارغه راته وویل چې ته هم لکه موږ الوتلی شې شنه ځایونه لیدلی شې او هر ځای تللی شې. هغه څنګه چیتو؟ پیتو خورې کارغه ماته وویل چې لوړ کمره ته وخېژه د هغه ځایه والوځه. ګوره چیتو چې داسې ونه کې ځکه کارغان خو وزرونه لري چې الوځي. ته خو وزرونه نه لرې نو تاسې وزرونه نه لرم. لوړ ځای ته چې وخېژم زما الوتلی شم. واه ښکار په خپله زما خواته راځي. راځه راځه. چیتو چیرې روان شوې؟ ګوره دا کار خطرناکه دی. کښېنه ډارنې ته هر وخت ډارېږې زه ورخېژم. آفرین چیتو راوخېژه خپله زما خواته راشه. آفرین. ګوره چیتو هغه ځای ډېر لوړ دی. راځه پیتو خورې ته هم راوخېژه دواړه به والوځو. آفرین چیتو ښه خبره دې وکړه. ورته کښېنه. تا ته وایم پیتو راوخېژه هله. نه نه زه نه درخېژم. زما خو لویه مېلمستیا ده په دې یوه سوی مې چاره نه کېږي. څه وکړم؟ نور حیوانات خو لرې دي. زه به دلته ورته منتظره پاتې شم چې کله چیتو له دې لوړ کمره نه ځان وغورځوه نو دواړه سویان به ونیسم. اوس نو ګوره چې څنګه الوځم. وی اکا په چیتو څه وشول څه؟ توتي سر به دې څه در خوږوم. کله چې چیتو له کمره نه ځان وغورځاوه نو سر یې په تیږه ولګېد او بېهوښه شو. اوش بیچاره چیتو. اکا بیا ګیدړه څه شوه ګیدړه؟ ګیدړه ډېره خوشحاله شوه چې اوس یې کار اسانه شو. پیتو به ونیسي. چیتو خو هسې هم بېهوښه دی. هماغه و چې ګیدړه د دوی خواته ور روانه شوه. بیا یې سویان وخوړل که نه سویان؟ نه توتي کله چې پیتو ګیدړه ولیده چې د دوی خواته ورځي نو هوښیاري یې وکړه چیغې یې کړې او مرسته یې وغوښته. نور به دې نو څه سر در خوږوم. غوا چې همالته نږدې څرېده د پیتو غږ یې واورېد. ورغله په ګیدړې پسې منډه کړه. ګیدړه وتښتېده. بیا چیتو څنګه شو اکا چیتو؟ توتي پیتو خپله مور خبره کړه. چیتو یې کور ته یووړ.
همداسې څو ورځې تېرې شوې. د چیتو سر هم جوړ شوی و. یوه ورځ د خپلې خور پیتو سره ځنګله کې د ونې لاندې ناست و او پاس ونو ته یې کتل چې خور یې پرې غږ وکړ. چیتو څنګه پاسونو ته ګورې؟ پیتو د الوتلو راز مې پیدا کړ. هغه بله ورځ دې څه شو چې بیا د الوتلو شوق کوې؟ پیتو هلته ګوره، مرغان له ونې الوځي. نو زه هم که ونې ته پورته شم الوتلی شم. ګوره چیتو، ته خو هغه بله ورځ هم زما خبره ونه منله. که ونې ته وختې زه درنه ځم. ځه لاړه شه، څوک دې په کیسه کې دي؟ زه ځم، نور څه نه وایم. اوهو، د چیتو خور پیتو خو لاړه. همدا یې ښه وخت دی چې چیتو ونیسم، که نږدې ورشم چیغې به وکړي او بیا به یې غوا رانه خلاص کړي. مجبوره یم په یوه بانۍ له دې ځایه بوځم. چیتو څه کوې؟ مه ډارېږه، وګوره زه ستا نه ډېره لرې یم. نه، ته زموږ دښمنه یې. تېره ورځ نه مو راته وویل چې هغه وژغورلې، کله چې دا به وخته خوړلی وې. نه، هغه ورځ ما نه خوړلې. غوښتل مې چې مرسته در سره وکړم او ستا هیله پوره کړم. څنګه؟ پوه نه شوم. زه خبره یم چې ته غواړې والوځې. نو په هغه ورځ هم د دې لپاره راغلی وم چې درته ووایم زما سره داسې دوا شته چې په غوړولو سره یې ستا وزرې شنې کېږي. ته به هم لکه دا نور مرغان والوځې. رښتیا داسې دوا شته ده؟ کومه ده؟ دوا خو زما په کور کې ده. راځه راسره لاړ شه، زه به دوا درته ووهم. ته به هم لکه د نورو مرغانو په څېر والوځې او له هغې خوا به په هوا خپل کور ته راشې. اکا، بیا چیتو ورسره لاړ. چیتو توتي، چیتو خو اول کې زړه نازړه و، خو دا چې یوازینۍ هیله یې الوتل و نو ګیدړې سره روان شو. که بیا څه وشول؟ څه؟ سار به دې څه در خوږوم توتي. کله چې چیتو د ګیدړې کور ته ورسېد نو له هغې دوا وغوښته. هله ګیدړې، دوا راکړه، زرکه ده. چیتو، دوا موا نشته. ته به تر بېګا زما مېلمه شې. بېګا ته به ښه مېلمستیا در باندې جوړه کړم. څه وایې؟ ما خوشي کړه. زه مې کور وځم. ما خوشي کړه، زرکه. منډې مه وهه، اوس رانه نشي تښتېدلی. صبر، په دې رسۍ دې وتړم. پښې دې وتړم. اوس به زه لاړه شم او خپله ملګري به بېګا ته مېلمستیا سره خبره کړم. بېغمه اوسه، له دې ځایه نشي تللی. صبر، دا غټه تیږه د غار په خوله ور کېږدم چې ونه تښتي. زرکې څنګه تېره شوه؟ اوس به څه کوم؟ زړه ګټه نه کوي. دا څوک دي؟ زه کارغه یم، ګیدړې په دغه قفس کې بند کړی یم. وای، ته خو هماغه کارغه یې چې ما ته دې ویل الوتلی شي. هو، زه په خپل کار ډېر پښېمانه یم. سویه، اوس یوه چاره وکړه چې له دغه ځایه ووځو. صبر، اول د رسۍ په غاښونو پرې کړم. آفرین سویه. اوس یو بل کار کوم. صبر، دا څه کوې چې تو سویه؟ بیا به وروسته پوه شې. دا رسۍ کارغه، دا کار زما او تا په ګټه دی. چیتو، وای چیتو، چیرې یې؟ وی چیتو، دا دې د خور غږ نه دی؟ خامخا ما پسې راوتلې ده. صبر، داسې یو سوری دی، ورته به ووایم چې زه دلته یم. وای مورې، د هغه غږ نه د چیتو غږ راځي. راځه چې ورشو. صبر، اوس به تا له قفس نه خلاص کړم. چیتو، چیرې یې؟ مورې، زه دلته یم، ګیدړې کنډې کړی یم. راځه پیتو چې دا تیږه لرې کړو. هله مورې، تښته چې ګیدړه له لرې زموږ خواته را روانه ده. وایي اکا، ګیدړې به چیتو خوړلی وي. چیتو توتي،
د چیتو مور او خور هم همدا فکر کاوه چې ګیدړې به چیتو خوړلی وي، خو داسې خبره نه وه. نو څه پېښ شول اکا؟ توتي لږ صبر وکړه، درته وایم. د چیتو مور او خور چې ګیدړه ولیده نو له هغې ځایه وتښتېدل او لږ لرې ځنګله کې د یوې ونې لاندې کېناستل او ژړل یې. په دې وخت کې چیتو غږ پرې وکړ. وای مورې، دا خو چیتو دی. چیتو زویه، تاسو ولې ګیدړې ځان راخلاص کړ؟ مورې، مخکې له هغې چې تاسې راشئ ما ځمکه ژوره کړه چې ځان ته لاره پیدا کړم. څنګه چې ګیدړې ګیر نه کړې، تر څو چې ګیدړه راتلله ما د وخته بلې خوا ته لاره ایستلې وه. زه او کارغه دواړه وتښتېدو. آفرین زما هوښیاره زویه، خو ټول دې له خپله لاسه وزویه. هو مورې، زه بیا هېڅکله داسې بې ځایه هیله نه کوم. که زه هماغه وای د کارغه په څېر به د ګیدړې له کوره نه شوای راوتلی او نه مې ځمکه کیندلی شوای. هو خامخا ګیدړې خوړلې. بلکل ما نه یوازې ځان خلاص که، کارغه مې هم د ګیدړې له بنده خلاص که. اوس خوشحاله یې چې څه یې؟ هو ډېر خوشحاله یم. زما دې په توبو توبه وي، نور به هېڅکله داسې بې ځایه هیله نه کوم. اکا، زه پوه شوم. په څه شي پوه شوې توتي؟ په دې پوه شوم چې بې ځایه هیله ونه کړو. څنګه چې یو هماغسې په خپل جوړښت قناعت ولرو که نه؟ آفرین زما شینوازریا توتي، ښه شو چې ته هم پوه شوې. اکا، زه دا کیسه خروتم کوم، ځکه هغه مر وخت وایي کاشکې زه پیشو وای پیشو. آفرین زما هوښیاره توتي، وایم ډېر ښه کوې. اکا، زه لاړم، خدای پامان. په مخه دې ښه شه زما شینوازریا توتي. ګران همزولو، دا کیسه د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې ناجي نجات لیکلې او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ، زموږ راتلونکی.